د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړې نازي اقبال په لندن کې یوه ښځه مسلمانه کړې. دغه ښځه وایي چې د نازي اقبال سرسخته مینهواله وه او له همدې کبله یې د اسلام مبارک دین ته مخه کړې ده. قدرمنو، د تیرو 3-4 میاشتو نه دا جنۍ دلته راځي او ما ته وایي زه ستا فین یم او دا غیر مسلم وه، اوس اسلام ته راځي. نو زه ډیره زیاته په دې خوشحاله یم چې زما په وجه یو غیر مذهبه زمونږ مذهب ته، زمونږ اسلام ته راځي، زمونږ اسلام قبلوي. دا زمونږ د ټولو مسلمانانو دپاره ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ده. ما خو تاسو سره هره خبره خپله شیر کړې ده. بعضو خلکو ته ډرامې جوړې کړې دي او چې کوم خلک پوه دي او ښه تربیت یې شوی وي او زما په ژوند او په ما پوه دي چې د بچپن نه نازي اقبال څنګه ژوند تیر کو، څنګه تیروي، نو هغوی په ما یقین کوي. نور باقي الله د هر انسان ملګری دی او الله تعالی هر انسان ګوري. قدرمنو، زه صرف سندرې نه وایم، زه د خپل دین سره ډیره مینه لرم، ډیره زیاته مینه زه د خپل دین سره لرم. نو نن دا اسلام قبلی 3-4 میاشتې ما دې ته وویل ښه سوچ پې وکړه، دا زمونږ کره راغله، ما ورته د مونځ طریقه وښودله او په اسلام کې چې څه طریقې دي هغه ټولو نه دا ما خبر کړه. دومره دا ما متاثره کړه د خپل اسلام نه چې دا نن غواړي چې دا اسلام قبول کړي. نو ما غوښتل چې دا خوشحالي زه تاسو سره هم شریکه کړم. Do you want to accept Islam? Yes, I do. Okay. Say Ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. Congratulations. MashaAllah. Thank you to all Muslims. This is a new beginning for me. It's a big commitment and I'm so happy and proud to be part of Islam now. So thank you so much. قدرمنو، دې ته په کامنټس کې دومره د مینې لفظونه ولیکئ، تاسو ټول مسلم ته وایم چې دومره مینه او دا دې ته ویلکم وکئ چې ته زمونږ اسلام ته راغلی او زمونږ اسلام دې قبول کو. نو که د هر زبان دی ټولو ته زه هم دا وایم چې ټولو مسلمانانو ته بار بار دا وایم چې دې ته دومره کامنټس وکئ، دومره ښه کامنټس په انګلیش کې ورته کامنټس وکئ چې دا پې پوه شي، ځکه چې دا نه په اردو پوهېږي او پښتو خو ظاهره ده چې دوی له نه ورځي. دې نن اسلام قبول کو او دې نه بعد به زه دې ته د قرآن پاک تلاوت او د اسلام په لار کوشش وکړم چې دا زمونږ د اسلام کمې ښې خبرې دي هغه ټولې دا زده کړي زمونږ د نبي محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی په سنت طریقو باندې دا ژوند تیر کړي، زمونږ د بیبیانو په طریقو باندې. نو قدرمنو، امید لرم تاسو به ډیر خوشحاله شوي. زه صرف سندرې نه وایم، بار بار درته وایم چې زه د خپل دین سره ډیره مینه لرم، ډیره مینه. قدرمنو، ما ته هم دعاګانې کوئ او ما غوښتل چې په دې ثواب کې تاسو هم ما سره شامل شئ. الله چې څومره ثوابونه ماله راکوي د دې په اجر کې، نو هم دومره ثوابونه دی الله تعالی تاسو ټولو مسلمانانو له درکړي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ.